بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسې ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. په فیسبوک کې ډېره موده بعد لایو راغلو. انشاءالله کوشش به کوو د یوټیوب لایو چې دی هغه به هم ټرای کوو او زیاتره و بیا یوټیوب کې موږ لایو راځو. نو نن د افغانستان کرکټ بورډ هغه 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه کومې ته چې موږ او تاسې سترګې په لارو. افغانستان کې وتاسو ته معلومات ته نظام بدل سو مګر کرکټ بورډ خو ډېر ښایسته هر څه پخوا راسې سموت لکه په افغانستان کې ټول نه مالداره ترین اداره چې دا کرکټ بورډ ده دا باید هر څه پروفیشنل وکړي په ټایم وکړي. ته اوس ګوره سیریز ته ټول 15 شپږ ورځې هغه اولنۍ ون ډې ته پاتې دي او نن سکواډ اعلان شو. خبره د منفي او مثبت نه ده، خبره د حقیقت ته. موږ د افغانستان د کرکټ خواخوږي یو چې حقیقت یې کرکټ به مو پرمختګ کوي که نه نو بس بیا به حالات خرابي. موږ که حقیقت نه وی ویلی اوس به هر یو هغه 2019 راسي په هر گیم کې موږ کامنټري کوله مګر دې حقیقت ته وجه چې دی د کرکټ بورډ مافیا زموږ خلاف ته مګر غم یې مه کوئ. نو راځو سکواډ ته 15 کسیزه سکواډ دې کې خبرې شته او تاسو ټولو به کتلی محمد نبي صاحب چې دی د هغه په اړه ګونګوسۍ راوتلی یو ورځ دوه مخکې چې د حشمت الله شهیدي کپتانۍ لاندې نه لوبیږي. خیر په دې وروسته خبره کوم خو اول راځو د افغانستان سکواډ ته. حشمت الله شهیدي صاحب کیپټن کې یو خبره نشته دی، زما په نظر بهترین پلیر دی او ښه دی چې موقع ورته ورکړل شي. نن سبا دنیا کې ټول خلک کوشش کوي چې خپل ټاپ پلیران چې دي هغه کیپټن کړي. اوپنرانو کې یو رحمان الله ګربز هغه کې خو د خبرو دونه دغه نشته ځکه کوم ځای کې چې کوم وخت کې خبرې هغه مش کړې وي او ماشاءالله امپروومنټ پکې راځي باید نورم پکې راشي. نو رحمان الله ګربز دی یو سو. دویم په کوم په چا باندې چې زه ډېر خوشحاله شوم هغه ریاض حسن دی. ریاض حسن صاحب ګوره تاسې وکړو ته په ډومestic کې ښه پرفارمنس ورکوي. ډېر یو ښایسته ټیکنیکل پلیر دی. شاټونه چې زه ګورم ډېر خوندور شاټونه دي. نو افغانستان ته داسې پلیران په کار دي چې هغه ټیکنیکل پلیران چې ښه ښایسته ګراوند شاټونه وهي چې څلوریزې ډېرې وهي دغه پلیران زموږ په کار دي. شپږیزو والا خو هر ټیم راتلی شي مګر د څلوریزو پلیران په کار دي. نو ریاض حسن صاحب ښه سلیکشن دی، پرفارمنس یې کړی او په ډومestic کې او ډېر پې خوشحاله شو. هیله ده چې په 11 کې واچي. ابراهیم زادران چې هغه زما په خیال هغه لندن کې واده وکړ او د هغه پلان نور نشته چې افغانستان طرف نه ولوبېږي. هماغه ځای نه به کاونټي کوي او کیدی شي والله اعلم نو انګلستان طرف ته ځان برابر کړي. کینې هغه هم ډېر ښایسته ټیکنیکل پلیر و مګر ورک شو. نو ریاض حسن ګډ سلیکشن. بیا ورپسې دغه دی یو بل اوپنر عثمان غني دی. ورسره ګوره عثمان غني همیشه بیک اپ اوپنر وي، وخت د سره راسي مګر که اوپننګ نه دی ون ډاون هم کولی شي دی بل ټیم هم کولی شي. زما په نظر افغانستان دپاره اوپنران چې دي د رحمان الله ګربز دغه اوپننګ به صحیح نه وي په ون ډې کې. دی چې ډاون د اورډر شي اوپننګ ته عثمان غني او ریاض حسن واچي چې دواړه هغه د 500 اورو ټیکنیکل پلیران در سره یي که نه دغه به ډېر خوند وکړي. ون ډاون د اکرام علي خیل ګوره دا لیفټ هینډډ بیټسمین دی او ډېر ټیکنیکل پلیر دی، ډېر ګراوند شاټونه وایي. د افغانستان کرکټ که موږ او تاسې غواړو چې یو بل پړاو ته لاړ شي داخل شي هغه ټاپ لیول ته لاړ شي نو موږ او تاسې مینوال به د شپږیزو په ځای چې دی پراپر کرکټ ته خوشحاله کیږو. پراپر کرکټ همدې ته یي چې ته به سټرایک روټیشن کوي چې کوم بال درته دغه بال راشي مثلا د شاټ بال نه په هغې باندې سټرایک روټیشن وکړه، یو رنز پې واخله 2 رنزې پې واخله. کوم ځای کې چې دغه بال راشي د شاټ بس هغې باندې ګراوند شاټ وه څلوریزه اوچت شاټ چې وهي هغې کې د کیچ آوټ خطره ډېر وي مګر ګراوند شاټ چې دی هغه ډېر سیف شاټ دی. هماغه پلیر نه پلیر جوړوي، هماغه ستا پلیران او ټیم مخکې بیایي. نو زما په نظر باندې چې دی د افغانستان دپاره ټیکنیکل پلیرانو ضرورت ډېر دی ځکه دغه دوه به ښه اوپنران وي. ون ډاون خو مارته اکرام علي خیل. نمبر 4 رحمت شاه صاحب خو د افغانستان ټیکنیکل آی تھنک ون آف د موست لایکیبل پلیر دی په افغانستان کې لکه هیڅوک ورسره اعتراض نه لري. نه داسې جنجالي پلیر دی، د ټیسټ کپتان یې کوي
هیڅ یې ونه وی، چې کپتانۍ نه لرې کړئ هیڅ یې ونه وی. دا خبرې پکې نشته او خدای دې وکړي چې همداسې شي. ځکه افغانستان کې وایي پیشو ته رغې د شیخه چې په منګک نه ده پیښه، چې کله چوکۍ یا یو شی په لاس ورشي دا ټول فرعونان شي. ولا اوس په دې اسلامي امارت په نظام کې مکنه زه خو ورته هغه اسلامي نظام مکمل ځکه نه یم چې ظلم شته هر ځای کې اوس هم ظلم روان دی او دغه سره چې دی خلکو سره استعدادونو سره ډیر زیاته ناجیزه کیږي. نو اسلامي نظام کې خدا شی نه چلیږي. نو ځکه به موږ ورته یو چې اسلامي امارت یا د طالبانو سیستم، ځکه همدې کرکټ بورډ کې ظلم روان دی. اوسه پورې هغه زړه مافیا اوسه پورې پکې ده، اوسه پورې پکې خپل یاري دوستي باندې دغه کیږي. مثلا یو کس د میډیا مشري د عبدالله پکتیانی مخکې و کرکټ بورډ ادارې لرې که چې لرې که نو په افغانستان کې بل څوک نه و چې تا راوستی وای، خو د میرویس اشرف یا د نصیب زادران دوست وي ځان سره یې راوسته. خدای دې وکړي موږ ته یې ویلې چې راشه د افغانستان او د نیدرلینډ لوبو کې کامنټري وکړه چې پکتیانی اوس په دې باندې موږ ډسچارج نه کړي، خو که کوئ لاس مخلاص. موږ همیشه حقیقت یو، مګر تاسو ویلي دي چې کامنټري ته راشه، موږ درته نه دي ویلي. ښه اوس راځو نو استعداد سره باید زیاتی ونه شي. د ونډاو نمبر 4 ما تر احمدشاه صاحب پورې خبره کوله، بهترین دغه هېڅ خبره نشته. نمبر 5 حشمت الله شهیدي کیپټن دی، ښه پلیر دی، هغه کې هم دونه خبرې نشته. نو خدای دې وکړي چې دیم پکې خپل خپلوان او دا شي نه را دغه نه کړي او فیر روان وشي. دا د 5 سو. شپږم موږ او تاسو سره نجیب الله زادران. دا نجیب الله زادران ښه پلیر دی، ځان باندې باید کار وکړي. دی ګوره ایز ا بیټسمین ټیم کې لوبیږي مکمل صرف بیټسمین. نو دی کوشش وکړي چې د خپل ایوریج پورته کړي. سر د دې نه وروسته دی باید کم از کم 35-40 ایوریج د دی، ځکه چې دی پلی خو چې دی کوم پوزیشن کې لوبي کله کله هیټینګ کوي نو دی د خاطره 35 ایوریج هم صحیح دی، مګر کنسسټنټ سکور باید وکړي. مطلب 3 میچونو کې دی باید یو کې خامخا 50 ووایي. اووم کیس دغه عظمت الله عمرزی صاحب، دا تاسو ته معلومات ته آل راونډر دی، هم بیټینګ ښه کولی شي، مګر افغانستان ته داسې کس پکار دی چې بالینګ ښه وکړي. دی باید کوشش وکړي چې هغه 10 اوره خپله کوټه مکمل کړي د ټیم دپاره، دغه ډیره مهمه ده. بیا ورسره د بیټینګ. اتم راشد خان، نهم مجیب صاحب، راشد خان کې خبره نشته. او لسم نمبر چې دی بیا دغه د فاز بالر فضل حق فاروقي، او یو لسم ورسره یو بل فاز بالر چې کوم یو د دوی خوښوي. که د قطر پیچونه چې دي اوس خو ماته معلومات نشته، دا خو لومړی لوبې دي. که د قطر وکټه سپینینګ وکټي نو دغه یو کس چې دی د قیس احمد یاره بهترین سپینر دی، مګر زموږ ټیم کې راشد خان شته ځکه پکې د ځای فلحال نشته، دې د وجې دی نه لوبیږي. دا بس هارډ لکي، دا په کرکټ کې راځي. ګوره یو وخت کې شین وون لوبېده، سټوارټ میګل د استرالیا هغه ښه بالر و، مګر هغه سره هغه ته چانس نه ورکاوه ولې چې شین وون و ټیم کې. همداسې مرلیدرن په ټیم کې و، رنګن هیرت ته چانس نه ورکاوه. نو دغه شی چې دی راځي. مګر زما قیس احمد صاحب ته مشوره دا ده چې په بیټینګ کار وکړه، بیټینګ باندې دومره کار وکړه چې ته سم یو الراونډر پوزیشن کې چې هم ښه بیټینګ بالینګ کې اوستا خبره نشته چې دواړه دې ښه شي. ځکه دغه افغانستان ته شپږم اووم اتم دې ځای کې چې څونه بیټینګ الراونډر را پیدا شي دا به ډېره ښه. نو دغه 11 کسان شو، باقي د دوی سلیکشن پکې نور کس ګلبدین نیب هم په ټیم کې شته دی. زه به تا ته اوس دا خو ما تا ته هغه زما د خوښې په یو حساب باندې وي، دا برته ګیم نه مخکې بیا په دې خبرې کوم، مګر سر نه برته یو ځل سکواډ بیا وایم. مثلا عظمت الله عمرزی صاحب، فرید ملک، فضل حق فاروقي، ګلبدین نیب، حشمت الله شهیدي، اکرام علی خیل، مجیب الرحمن، نجیب الله زادران، قیس احمد، رحمان الله گربز، رحمت شاه، راشد خان، ریاض حسن، سلیم صافی، شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف، عثمان غنی او یامین احمدزی. دا تقریبا 13 کسان دي. زما په نظر دا 13 کسانو ضرورت نه، مګر څوک یې زموږ هوم سیریز دی هغې کې څه مشکل نشته. دوستانو دا لایو شیر کوئ چې نورو دغه ته هم وررسیږي. د کرکټ مینوالو ته موږ به کوشش کوو چې ستاسې دپاره ګوره دلته سیاسي خبرې مه کوئ. دې پاڼو نه زه دې پاڼه کې چې همیشه د کرکټ خبرې کوم، او د کرکټ خبرې چې دا د مینې محبت خبرې دي کې موږ بورډر او سرحداتو باندې یقین نه لرو.
د سرحداتو کار چې د سرحداتو وزیر دی هلته نورالله نوري صاحب شته دی د دفاع دغه دی هلته یعقوب صاحب شته دی او همداسې پاکستان او نورو شته هغه به خپلو کې حل کوي ستاسې دا کار نشته ستاسې او زموږ کار دا دی چې یو ښه خبره مو د وسه کېږي هماغه به کوو نو کرکټ کې به کرکټ کې په زول نه راځئ بعضې خلک تاسې ته زموږ په اړه پروپاګانډا کوي ګوره دا هغه ولس یاستئ که نه چې 20 کاله هم تاسې ته څوک خدمت وکړي که نه 20 کاله د افغانستان بیرغ پورته کړي او 20 کاله درته وایي چې یاره دا زما وطن دی چې یو شی تاسې د چا نه واورئ پوره کلیپ مو نه اورېدلی دونه دغه م اورېدلي پروپاګنډ شروع کوي او دراز سم سړي نه لږ سم شئ مړه خدای ته وګورئ پوه شوې ستاسې د لاسه دا وطن در په در خاورې په سر شو که چېرته تاسې سم خلک وایئ اوس به همدغسې د وطن نه هر سړی د وطن نه تښتئ او بیا بار ملک کې تاسې وطن پرسته شئ نو سم شئ خپل منځ کې خاماران وپېژنئ یو کس درته راپورته شي ټول عمر هغه پښتنو پسې خبرې کړي بدې ردې ویلي هر څه یې کړي هغه درته راپورته شي دا شینواره صاحب داسې دی او ته ورباندې یقین کوې خوار شي پوه شوې ما له څوک شی راکوي دا خو تاسې هسې چټیات دي مړه د یوټوب او د دغه ستاسې د یوټوب پیسې دغه نشته چې موږ یوټوب باندې پیسې جوړو موږ به هندوانو ته په اردو کې دا شي نه شروع کړو هندي کې هغه د ویرات کوهلی نے آج استعفا دے دیا بڑی خبر بریکنګ نیوز څومره هندوان دا ګوري تاسې به څونه وګورئ افغانان 1000 کسان 2000 کسان 3000 ها 15000 هندوانو په یو ساعت کې زما چینل 15000 نه زیات کوته د 2000 کال فروری نه مخکې پورې مګر موږ پښتنو ته راتاو که نو لږ سم شی پښتنو خپلو کې مینه محبت شروع کوي او کرکټ ته مینې محبت لوبه ده خوند واخلئ یو ښایسته خوشحالي ده دې کې به داسې شي نه راځي چا به زموږ د خوښې نه وي زموږ د طبې به نه وي زه مثلا دا محمد نبي صاحب دی دا اوس په ټیم کې چې دی نشته خپله یې ویلې زه نه غواړم ولوبېږم تا خدای یو سړی 40 کلن سي دومره عمر ته ورسیږي دومره امیچور ډیسیشن چې لکه زه نه لوبېږم هماغه خبره شوه دغه نه راووته شاته نه چې حشمت الله شهیدي سره مشکل لري چې مشکل نه لري ولې نه لوبېږي هغه میلبورن رینګیډ چې دی استرالیا کې خو خلک یې راغلی دی خو پته نشته چې راغلی به یې که نه خو میلبورن رینګیډ نن نه 4-5 ګیمونه مخکې دی کېنولی ځکه پرفارمنس یې نه و نو اوس د ده نه لوبېدو خبره ما ته دغه ښکاري چې ښه ولې نه لوبېږي پوه شوې دا خو افغانستان خبره ده که نه ته خو تجربه کار کس یې ښه بیټینګ هم کولی شي سپیشلی نیدرلینډ خلاف د بالینګ هم ښه کولی شي نو ولې داسې نه چې ځوانانو ته چانس ورکو که ځوانانو ته چانس ورکوي بیا او ډي آی نه ریټایرمنټ واخله مکمل صرف T20 ولګوه پوه شوې او اصل کې زما په نظر خو باید ځوانان T20 کې راشي T20 نه بیا همداسې 1 ډے ته راشي بیا ټیسټ ته ځکه دا ټرانزیشن باید داسې نو محمد نبي صاحب چې دا کوم ډیسیشن دغه کړی دی دا ښه نه دی پوه شوې نو هیله ده چې تاسې به لږ په دې خپل ډیسیشن باندې فکر وکړئ که بیا غواړئ نو مکمل ریټایر سي ستاسې د خدماتو نه ډیره مننه یو جهان مننه دا راځي کرکټ کې هغه د ګوره ویرات کوهلی تقریبا څو 43 میچونه هندوستان ته ګټلي دي او که څومره ټیسټ میچونه د انډیا موسټ سکسسفل ټیسټ کیپټن دی نن یې ریټایرمنټ اعلان وکړه زما نه ما صرف ګانګولي لږ ایګو ایشو لري مشکلات چې ګانګولي څنګه پریزیډنټ سو که نه د په کپتانۍ کې هم جنجالونه وو نو ما ته معلومات وسو چې دا به دغه راځي نو ګوره دا راځي کرکټ کې به څوک استعفا کوي څوک به څه کوي مګر موږ او تاسې کرکټ مینوال چې دي خپل نظر چې دی مثلا خپل د اب هماغسې د اخلاقو په دایره کې ساتو څه ضرورت دی تا ته اوس ما د خولې نه چا چېرته کنځله اورېدلې زه چاته کنځله کوم هېڅ چاته نه نو څه ضرورت دی چې دلته راځي چې ته کنځله کوې ګوره ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده ستا ښځه زما ورندار ده ته چې کنځله کوې ګوره ته همهغوی ته یې کوې ته په همهغوی خېجې او کوزېږې ګوره اوس نه درته وایم نو زه نه تا ته ځواب در کوم نه کنځلمارانو ته بعضې ټیک ټاک کې په ما پسې داسې کنځلې کړي نن به خپېمانې انشاءالله تر اخره ورځه پورې خپېمانې زه چا ته کنځلې نه کوم زما کورنۍ تربیه داسې نه زما اخلاقیات داسې نه دي موږ دا کار نه کوو موږ تاسې ته هم یو دا کار مه کوئ هېڅ پیدا نشته راځه کامنټ ته شیر کا ښایسته ولیکه شینواری صاحب زما په نظر باندې باید دې ټیم کې مثلا حضرت الله زازی وای زه به یې وګورم زه به یم والله صحیح ده یا ته به جواب یا دغه درکړم مګر که دغه چټیات لیکي سره د کامنټ نه ګورم بس ویډیو د خپل دغه مر سره شیر کړه سیر ډو یور تھنګ پوه شوې نو د دې په ځای که لارې ښایسته کامنټ لیکئ په طریقه یې لیکئ خوند به کوي چې څوک غلط لیکي زړه د خلاصه مه بلاک کوم
پوه شوې داسې مو بلاک کړي هستې او 10,000 نه هم ډېر بلاک کړي هستې او نور هم بلاک کوم I don't care پوه شوې ما خو دې دپاره دا نه اخلاص کړی تاسې به ما ته په دې نه به شی راشي دا د کرکټ شوقیان یو خپل نظر ته شیر کوو دنیا کې داسې خلک دي موږ ته میسیجونه کوي دونه د کرکټ شوقیان دي داسې خوشحالیږي چې کرکټ ویډیو ګوري د هغوی خوشحالي هغه یو کس خوشحالي ما دپاره بس ټول یو جهان دی پوه شوې همهغوی دپاره دا ویډیوګانې کوو نو دا اوس چې لایو راځو په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې به راځو کوشش به کوو همداسې ټیک ټاک کې هم لایو چې موقع راته راشي راځو هغه تاسې سره بس خپل نظر موږ افغانانو سره خوشحالیانې نشته دغه یو کرکټ خوشحالي ده د دې هم دشمنان ډېر دي د دې دومره دشمنان دي که نه چې په هر نظام کې دې کې غلط خلک راغلي دي په دې د طلباو نظام کې وګوره एकदम عزیز الله فضلي راغی هغه پسې هغه د میرویس اشرف صاحب راغی هغه م خپله خوښ یو څو کسان راوسته ځان سره پوه شوې هغه دغه ته یې ویلي رحیم صدیقي ته تیرو خلکو چې عزیز الله فضلي چې موږ به ستا ټولې پیسې او خرچې او هر څه دغه درکوو مګر اخره کې چې اوس دغه کرکټ بورډ کوم دی چې وله ورکوي اوس دا کرکټ بورډ یې چې په قانون کې نشته دی چې موږ یې درله درکو نو خبره داسې ده چې په قانون کې نه نو ولې ستاسې مشر وعدې کوي په ټلیفونونو وعدې مه کوئ غلطې خبرې مه کوئ سپین صفا منافقت مه کوئ پوه شوې د کرکټ مینوالو سره ظلم مه کوئ د کرکټ کامنټیټرانو سره ظلم مه کوئ ګوره موږ په توپوله مړه پرېږده ما ورته څه وي ما ته اوس هم ویلي دي دا د کرکټ بورډ دا یې اوپنلی په دغه یم چې د قطر دغه ته چې دی ته به زموږ سره کامنټرۍ کوي پوه شوې خو اوس به یې پته ولګېږي دا موږ داسې خبرې موږ لږ خبرې هسې کوو چې لږ ازاد ریډیو نو دې خاطره به په دوی ښه نه لګېږي مګر استعداد زموږ ډفرنسز باید د دې دغه نشي چې ته یو استعداد ته لیره بلاک کړي افغانستان کې کامنټیټران نشته دلته مختلف ځینو ته اوس هندوستان ته هغه د عمران خان ویلي چې ما ته زه به تاسو ته مین پاور درولېږم آی ټي کې نور دغه کې یو جهان مننه عمران خان صاحب کور د ودان افغانستان چې دی موږ به په افغانانو جوړو هېڅ ضرورت نسته نن دغه نسته سبا له به دغه ټرین کو بل ځای نه به را پیدا شي یو میاشت وروسته به را پیدا شي هېڅ مشکل نسته مګر هر څه باید افغاني شي دا افغانستان دی دا عزت ته هر افغان دی پوه شوې نو دلته به هر افغان په هر ځای کې ورپرېوځي کامنټرۍ کې د هندوان نه منو دویندر کمار مثلا ښه انسان دی مګر ته د هغه وګوره هغه تشه پولو کې کامنټرۍ کوي په انډیا کې په ریډیو کې کامنټرۍ کوي په انډیا کې په کرکټ کې هم نه کوي اما هغه دغه والا موږ ته په هندوستان او پاکستان لوبه یا بل چېرې ته موږ ته یو ویډیو که خیر دی ډېره مننه هم د دوی چینل دا چې کوم دا اوس براډکاسټینګ کوي ورته مو وکړه هندوستان والا مونږ ته لګیا دی پاکستان والا مونږ ته لګیا دي چې ته راشه مونږ سره لایف ټرانسمیشن کې دغه شه نو خپل خلک چې دي تاسې څه بلا والي وایي دا 2 کاله دا اوسه پورې خو خپل خلکو کې منافقت دی ستاسې په زړه کې خیره دی دا فضل رحیمي صاحب هلته شپږیزه کې پې کامنټري نه کوئ ښه کامنټیټر دی موقع ورکړئ پاکستان بازید خان ته ورکړه نورو خلکو ته ورکړه کوم ځای ته ورسید دا بادام احمدزی دا بختیار صاحب دا ابراهیم مومند دا غنور لکان دا پرهر صاحب مړه دا دومره تکړه استعدادونه په افغانستان کې مانه نمونه هیر شو چې خوان بدر کې کامنټري خپل خلک خپل خلک د خپل لوبغاړو صفت کوي د زړه نه کوي خبرې کوي خکېږي به ورسره مګر وخت به ورکوي دا کامنټري چې دا په هندوانو مه راته دغه کوئ پوه شوې بس ته چې هر څه مو وکړه د هندو انګلیش ته وګوره او ته د افغان تینې یو په سلو ښه دی هغه چې لوکل می مګر دوی شی کوي دوی موقع هماغه دغه ته ورکوي هندوانو ته دا کار عبدالله پکتیانی کوي پوه شوې دا په هندوستان په هندوانو مین دی نوم یې ما اخلمه پوه شوې زه دا کار نه کوم چې نوم یې ما اخله پوه شوې نوم یې ما اخلم دی چې کله په دغه کې نو میډیا کې مثلا چې نه بیا کامنټیټران هندوانو ته دغه نه کوي خو دا په هغې ډېر سخت مین دی نو دا شی لرې کا د فسادي نظام والا قاطع مه کوه تا هغې ته ډېرې پلمې والي دي اوس په اسلامي نظام کې هم لګیا کار کوي پوه شوې دا قاطع نور درسره نه منو لوکل کسانو ته چانس ورکړه پرېږده مړه چې نجیب الله شینواري سره ته منافقت کوې ما خو ورسره همیشه تا سره ښه سلام کلام ساته عین هغه دغه پورې ستانکزی چې اوس سره سی ای او دی هم نه د افغانستان د نوي کال او اختر مبارکې ورسره ایکسچینج کوو تاسې سره هم ایکسچینج کوو مګر زړه کې منافقت لرئ او منافقو خلاف یو پوه شو آی ډونټ کیر
کامنټری نه د چا پلارم موږ نشي سټاپ کولی نن به نه یو سبا به نه یو کال بعد ګوره موږ ویلو فرحان کسکر یوسفزی به نه 2020 کال کې ته شو ختم شو 2022 کې یو بل ظالم هم نه وي که میرویس اشرف ظلم شروع که دا به هم نه وي اوس نه درته وایم واورئ ظالم به نه پاتې کیږي هر څوک چې ظلم کوي نو که دا بل اشرف چې نه وای په دې ټیم کې راغلی دا ستا ترز وي یا خپلي چې کارکردګي نه وي پوه شوې دا به هم لرې کوي نو دا ورته وایم چې چیرمین صاحب تا ته موږ دونه ټیم نه اوس هم 2-3 میاشتې دې وشوې تکړه شه هغه نصیب زادران خدای خبر کومې مدرسې نه م راوستی دی خدا که په خبرو باندې مونږ پوهېږو چې د چېرته خبرې کړي کرکټ په اړه پوهېږي دا اتې شی شو اسلامي نظام کې څوک داسې کوي چې ته د خپلې مدرسې کس راوله چې په کرکټ نه پوهېږي تا او فسادي نظام کې څه فرق شو چې فرحان کسکر یوسفزی راوستی و حمید شینواری پی ایچ ډي لري پی ایچ ډي په کرکټ کې تجربه لرو دا ولې مه لرې کاوه ولې هغه خو په ازادې سیالۍ راغلی و که نه هغه او په اسلام هم پوه مګر هغه یې لرې که زادران یا کاني دی او کار څه دی دغه یې راووسته ولې سپینې خبرې کوو مړه کامنټري د خپل کار کوي هغه ما خو ورته ویلې موږ ته یې ویلې چې راشه کامنټري راته کیدای شي دغه ویډیوګانې وګوري هغه خپلو خبرو نه دغه شي مګر سناره بګ ډیل پوه شوې مګر حقیقت باید وویل شي ما د افغانستان کې د ټولو دغه نه هیله ده خبریالانو دغه نه په افغانستان کې هستې ازادې خبرې کوئ حقیقت یې وایي دا د چاپلوسۍ نظام نه دی دلته نوره چاپلوسي ماپلوسي نشته په اسلامي سیستم کې چاپلوسي نشته اسلامي سیستم کې ریاست وزارت دا کوم امتیاز نه دا وظیفه ده دا نه باید دلته حکومت پوښتنه کوي او هغې دنیا کې ورځ په قیامت په دنه الله پاک د دې پوښتنه کوي نو هیله ده چې کار اهل کار ته ورکوئ خپل منافقت پرېږدئ زړونو خیره یې پاک کوئ کرکټ ته زړه د خلاصه خدمت وکئ کرکټ موږ خرابېدو ته نه پرېږدو ون مین آرمي چې هېڅوک هم نه ځان ته بودرېږم او دا تاسو مینهوال به زړه د خلاصه را سره یاستئ پوه شوې نو په دې باندې بیا نورې خبرې کوو هیله ده چې افغانستان ټیم دا 3 میچونه چې 3 واړه وګټي دا د سوپر لیګ د ODI سوپر لیګ حصه ده او دې سره موږ اوس فلحال په 11 نمبر یو موږ به دغه ته تقریبا 5 نمبر ته لاړ شو نو دا به زموږ دپاره ډېره ښه نو بیا هغه وخت سره پې خبرې کوو 11 لوبغاړو کې باید ریاض حسن صاحب خامخا ولوبېږي ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه زموږ فیسبوک پاڼه چې دا شینواری سپیکس لایف آفیشل دا زموږ ورسره د فیسبوک پاڼه ده او زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس ټیک ټاک هم شینواری سپیکس تاسې ټول د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه دوستانو په کرکټ به زړه خفه کیږي د کرکټ مینوال یو ډېر شي نه موږ تاوانونه هم کړي دي شخصي په دې کرکټ باندې مګر کرکټ مونږ پرېږدو نه اوس خو مو 28 کاله عمر دی چې 8 شي موږ کرکټ نه پرېږدو موږ یې مینوال یو نو کار به ورته کوو خبرې به کوو یو بل به برداشت کوو اختلاف نظر به برداشت کوو خپلو کې به یو بل سره په اخلاقو په دایره کې ځکه ستا فامیلي تربیه چې ده هغه ستا کامنټ ستا لیکنه ښیي په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم